دا خیبر پختونخوا شانګلې ضلع دیدل او کماچ کلی زیات تر خلک دا باسین پورې غاړه تورغر یا هریپور ضلعو ته پکشتو کې تلل راتلل کوي ځکه چې دا شانګلې تیتوالانو کلی پورې 10 کیلومتره کچا سړک دوی په درې نیمو غنټو کې تر سره کوي کوم چې د ډیر مودې راسي مات ګډ پروت دی دا باسین په غاړه پراته د شانګلې نصرت خیل یونین کونسل کماچ دیدل بیړ بانډا او دهار آبادی خوشا 50 زره پورې ده چې زیات تر خلک پکې کرکیلا یا د خپل سیمونه بهر مهنت مزدوري یا روزګار کوي دب سر دی بهار دی بیا د بهار شنګری کلی دی او دا غین علاوه مخې ته چې دی نو مطلب دا دی چې شمخیر ډب یو کلی دی بیړ دی بیا کماچ دی او د کماچ سره سره چې دی نو ورته دیدل دی د دنګو شنو غرونو او رڼو اوبو سیمه شانګله کې قدرتي ښکلا ډیره ده خو دغلته ځای خلک یا تلونکي سیلانیانو لپاره نه خو پاخه سړکونه شته او نه نورې اسانتیاګانې انتهایی مشکلات یو موږ رب زناورو ونه ژوندۍ تیرو موږ ردی ځنه خپل مریض چیرې پکټ او په دغه منې تړو په خلکو منې وړو نغه چې موږ هسپتال دومره بیمار نه خو موږ په غلاري چوډو مطلب چې هسپتال ته رسو نه غډې میچ شي د شانګلې او تورغر په منځ کې د لرګو یو زوړ پل جوړ دی چرته چې صرف واړه گاډي بغیر د وزن تیریدي شي خدای خلک وایي چې د لرګو پل باندې تیریدل د جون سره لوبې کول دي منګه د علاقې همیشه به مور او به پلار پاتې شوی دا زمونږ د دې علاقې هیڅوک د تپوس نشي دا شانګلې ضلع نه د پاکستان د وزیر اعظم مشیر خاص انجینیر امیر مقام رور ډاکټر عباد او بیا د صوبایي اسمبلی عبدالمنیم خان چې خیبر پختونخوا کابینه غړي هم دي په تیر ټاکنو کې منتخب شوی دي خو د ځای خلکو په وینا دوی د نصرت خیلو او بالوخیل یونین کونسل ته په تیر 3 کالو کې هیڅ پام نه دی کړی خالد خان مشال ریډیو دیدل شانګله